د بلخ ولایت د علماو شورا رئیس په خپل وروستي اقدام کې د بلخ ولایت د حکومتوالۍ بهیر او د چارواکو ورځني کارونه تر ارزونې لاندې نیولي دي. د علماو شورا غړو د بلخ ولایت له بېلابېلو ادارو څخه لیدنه وکړه او د هغوی د خدمتونو د بهیر په اړه یې پوښتنې وکړې. همدارنګه د مراجعینو ستونزې هم د حل په موخه مطرح کړې. ښاغلي شهید خیل وویل چې د افغانستان د اسلامي امارت د رهبرۍ له لوري د ورکړل شویو هدایاتو په اساس یې دغه کړنه عملي کړې او دوی به ټول ملکي او نظامی اداري وساري. تمام ادارات که فعلا تحت بررسی ماست و تحت نظارت است تا هنوز الحمدلله کدام مشکل ندیدیم و با همکاری مسئولین با همراه شورای علما خیلی زیاد است. یعنی شما میبینید که مسئولین خود ولایت که در اینجا رسما وظیفه داره با همراه ما شعبه به شعبه میگرده و کتی مراجعین مصاحبه داشتیم و همکاریشان خیلی زیاد است الحمدلله و فعلا که وضعیت میبینیم مراجعین میبینیم کارش الحمدلله مطابق لایحه وظایف شورای علما مطابق فرامین شیخ صاحب امیر من حفظه الله همش مطابق پیش میره. همدارنګه مراجعینو د دغه ولایت د علماو شورا له کړنو څخه خوښي څرګنده کړه او خلکو ته د خدمتونو وړاندې کولو له امله یې وستایل او د ولایت مقام د چارواکو له ښه چلند څخه یې هم مننه وکړه. دا ښه کار دی، دا کار چې وشي دا خو ډېر ښه کار دی. انشاءالله تعالی چې موږ راغلي دلته زموږ مشکل حل شوی دی، که مشکلات نسته. بسیار خوب است که نظارت میکنن از چیز ما شورای علما خیلی خوب است، بسیار فایده داره خیلی. د یادولو ورته د چارواکو دغه څارنه خلکو ته په اړوندو ادارو کې د الهي احکامو پلي کول او لسګونه نورې برخې د دې ادارې د اجنډا په سر کې دي چې تر څارنې او کنټرول لاندې دي.